د حیض په حواله سره ډیر شی زیات میسج ما ته راغلی او دا مسله ډیر اهم او ضروری مسله ده چې د حیض په حالت کې خپل د کور والنا د کم حد پوری کم صورتونو کې نفع غستې شي څومره نفع غستې شي نو ډیر شی میسج ما ته راغلی او یقینو کې چې زما موبایل ډک پروت دی که زه یو جواب ورکم نو پوره روز به تیر شي زه یو جواب نشم ورکولای او ظاهره خبره ده بیا زه مختصر زه په دې حواله سره چې ما ته زیات میسج جوړ شي نو باغی باندې یو مستقل ویډیو اپلوډ کوم چې څومره خلک دي او دا سوالات کې هغه ته په دې حواله سره شریع رهنمایي وشي ځکه چې ډیر خلک داسې طرف ته روان دي یعنی په حرام کاری کې مبتلا دي وجه سره چې شریع مسلې علم متنشي بیا خاص کر کې ځوانان لکان چې کوم دي هغه بیا زیات په دې حواله سره لکه ډیر مخ کې زیراګه حدود چې کوم د شریعت حدود دي داغه نه تجاوز کینو په دې حواله سره علما علم پکار ده چې زمونږ چې کوم نوجوان نسل د مسلمانانو ورونه بایګان دي زنانه دي په دې حواله سره دا غوړي رهنمایي کې شریع رهنمایي ځکه چې دا مسائل چې کوم دي دا خو جایز او ناجایز دي حرام او حلال دي او حرام او حلال جایز او ناجایز چې مسائل دي دا ځکول به حیثیت مسلمان موږ باندې فرض دي چې دا موږ عزت ډیر شي خلک دا سوالات کوي چې یار د حیض په حالت کې موږ د کور والا نه څنګه نفع او چتولې شو آیا یاري باس خلک دا ډیر شي خلک دا سوالات کوي چې دوبر یعنی په شا لار باندې چې کوم دي دخول نه علاوه موږ انزال یعنی دخول نه کو اسه موږ انزال نو آیا شریعت په دې حواله سره سوې دا جایز یا ناجایز او دغه شانتي ډیر شي خلک دا سری چې هغه د سینو په میس کې چې کوم دي انزال کې نو آیا دا د دې سو حکم دي سمجھ کې مخابرات دي ګوره یاد وساتئ د حیض په حواله سره په قران مجید کې الله عز فرمایي يسالونك عن المحيض اے نبی ستانه د حیض په حواله سره خلک سوالات کوي قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن چې دا حیض چې کوم دي دا ناپاکی ده دا نجاست ده دا غلاظت ده دا هغه وخت پورې خپل خزو تاسو قریب نشته چې د سو پوری هغه پاکی شوی نه یعنی د دې حیض د حالت نه هغه د پاکی نه حاصل شوی دا هغه وخت پورې تاسو خپل خزو ته نږدې نشته مطلب دا چې خپل د خزو سره کورواله نشي کولای اوس راځو د مسلې طرف چې څومره جسم نه نفع او چتول جایز دي څومره جسم نه نفع او چتول جایز نه دي نو د نامد نه دلان دی نوالی د زنګونو نه پوري د دې په میاس کې چې کوم څومره زید د دینه د حیض په حالت کې نفع او چتول جایز نه دي دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی سمجھ کې مخبر راځي د کم زنه د نامنه والی د زنګونو نه پوري او البته په دغه حالت کې زنانه په جسم باندې د کپڑا موجودي دومره پیر لا کپڑا موجودي چې جسم حرارت نه محسوس کیږي په دغه صورت کې نفع او چتول شي لیکن بغیر کپڑے نه چې کوم دی نفع او چتول دا ناجایز او حرام عمل دی سمجھ کې مخبر راځي دغه شان دي د ناپن دلان دي چې کوم دی شاته چې کوم دوبر د هغه په د نابه دلان دي په حصہ کې راځي نو په دې حالت کې چې کوم بعض خلک دا سوالات کوي چې د دوبر کې چې کوم دی د دخول نه علاوه یعنی دخول نه د بار نه چې کوم دی انزال کول څنګه دي نو په دې حالت کې بالکل ناجایز او حرام عمل دی زیبوري د دین علاوه باقی د پوره جسم نه چې کوم دی شریعت دا اجازه ورکړل چې تاسو د حیض په حالت کې د نامه د لاندې نوالی د زنګونو پورې د دین علاوه باقی د پوره جسم نه چې کوم دي تاسو استفاده کولای شئ نفع چتول شي په دغه کې بیا سینیم راځي لکه اوس بعض کسان داسي چې هغه چې بھائی د سینو په میس کې چې کوم دي انزال کول څنګه دي جما کول څنګه دي نو په دې صورت کې گنجائش جوړيږي چې انسان په بدکاری کې مبتلا کیږي بدکاری طرف ته ځي نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده دا هغه حدود نه بار یو زیاده نو په دغه کې بیا گنجائش جوړيږي چې انزال وکړل شي لیکن دام په قدر چې کوم دي د گنجائش په صورت کې دي دا صدا سي نه چې بالکل تاسو چې کوم دي بغیر تاسو ته سوزر نه لگا یو شری تقاضا نه تاسو ته دا غي نه باوجود چې کوم دي تاسو دا سي عمل وکړي نو دا په هغه صورت کې چې تاسو به حد مجبور نه بدغه صورت کې دا مګول شي یعنی شارټ کټ مسله دا ده چې د نامه دلان دی نوالی د زنګونو نه پوری دا چې کوم ایریا د دین علاوه باقی د جسم چې کوم دي تاسو استفاده کولای شئ نفع اغستې شي امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته